السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. تل زموږ همدا کوشش وي چې ستاسو مخې ته هغه لغات او هغه جملې راوړو د کومې په سبب چې زموږ انګلیسي ویل هغه روانیږي او موږ ته انګلیسي ویل هغه اسانیږي. نن هم موږ همدا کوشش کړی دی چې ستاسو مخې ته هم اهم جملې د انګلیسي ژبې راوړي دي. نو راځئ د دې جملو په طرف. خو دوستانو مخکې تاسو څخه یو هیله لرو، که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې آینده راتلونکي ویډیو هم تاسو ته په وخت باندې ملاویږي، او زموږ ویډیو لایک هم کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. ډیره مننه. راځئ د دې جملو په طرف. He is pretending. He is pretending. هغه بهانه کوي. pretend معنا بهانه کول. He is pretending. هغه بهانه کوي. او که موږ وایو هغه بهانه کوي چې بیمار دی، یعنی د بیمارۍ بهانه کوي، نو موږ به د دې نه وروستو to be راوړو او ال به ورسره ولګوو. He is pretending to be ill. هغه بهانه کوي چې بیمار دی. یا که موږ وایو چې هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی، یعنی په بهانه یې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی، نو بیا به موږ وایو he is pretending to be doctor. He is pretending to be doctor. هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی، یعنی ځان نه په بهانه باندې ډاکټر جوړ کړی دی. دویمه جمله ده he is of my age. He is of my age. هغه زما همزولی دی یا هغه زما هم عمر دی. He is of my age. هغه زما همزولی دی. We ate to our fill. We ate to our fill. We ate موږ خوراک وکړ to our fill ښه په مړه خېټه، یعنی موږ ځان ښه موړ کړو. We ate to our fill. موږ ځان ښه موړ کړو. Do not spit. Do not spit معنا لاړې مه توکوه. spit معنا لاړې توکول. Do not spit لاړې مه توکوه. که موږ وایو چې په فرش باندې لاړې مه توکوه، نو بیا به موږ وایو do not spit on the floor. په فرش باندې لاړې مه توکوه. He fell headlong. He fell headlong. He fell headlong معنا he fell هغه پریوته headlong سرچپه، یعنی هغه سرچپه پریوتو. He fell headlong هغه سرچپه پریوتو. He was released. He was released هغه راخلاص شو. He was released هغه راخلاص شو. Please wait. I'm coming. Please wait. مهرباني وکړه، انتظار وکړه. I'm coming. زه راځم. Please wait. I'm coming. مهرباني وکړه، انتظار وکړه. زه راځم. Sorry. You are a bit late. Sorry. وبخه. You are a bit late. تا لږ ناوخته کړو. You are a bit late. تا لږ ناوخته کړو. Beware of pickpockets. Beware of pickpockets. Beware ځان ساته او هوښیار اوسېږه of pickpockets د جب تراشو نه، یعنی د جب وهونکو او جب تراشو نه ځان ساته. Do not spit on the floor. Do not spit on the floor. Do not spit لاړې مه توکه on the floor په فرش باندې، یعنی په فرش باندې لاړې مه توکوه. Don't go bareheaded in the sun. Don't go bareheaded in the sun. Don't go bareheaded سرتور سر مزه یا سرتور سر مګرزه in the sun په لمر باندې، یعنی په لمر سرتور سر مګرزه. Please pull the chain. Please مهرباني وکړه pull the chain د زنځیر راخ کا. Please pull the chain مهرباني وکړه زنځیر راخ کا. His days are numbered. His days are numbered. د هغه د شمار ورځې پاتې دي. His days are numbered. د هغه د شمار ورځې پاتې دي. Be seated comfortably. Be seated comfortably. په آرام باندې کېنه. Be seated کېنه. Comfortably په آرام باندې. په آرام باندې کېنه. Sympathize with poor. Sympathize همدردي کوه with poor غریب خلکو سره. Sympathize with poor غریب خلکو سره همدردي کوه. Nobody can tolerate this.
nobody can tolerate this. Nobody څوک هم can tolerate this دا نشي برداشت کولی. څوک هم دا نشي برداشت کولی. The weather is so cool today. The weather موسم is so cool ډیر یخ دی today نن. The weather is so cool today. موسم نن ډیر یخ دی. Go to bed now. Go to bed ویده شه now اوس یعنی ځه لاړ شه اوس ویده شه.